سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د بټي کوټ ولسوالۍ دویم پارم سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښته کې د شهید شو دریو ملکی وګړو کورنیو ته فاتحه وکړه او ورته د تسلیت او ډاډګرۍ مراتب وړاندې کړل. دغه فاتحه د غبرګولي په 10 ولایت مقام کې په داسې حال کې واخیستل شوه چې د حج اوقاف رئیس او د شهیدانو کورنیو غړو ګډون درلود. ننګرهار والي محمد غلام منګل وویل چې مخالفین تل هڅه کوي چې د خلکو له کورونو څخه د سنگر په توګه کار واخلي او ملکی وګړي له سپر په توګه وکاروي. نوموړي شهیدانو ته د فردوس جنت پیانو ته د بیړنۍ روغتیا او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. د ژمنه وکړه چې په پیښه کې شهید شو کورنۍ غړو ته به د نمرو د ویش پر مهال یوه ونمره ځمکه په واک کې ورکړي. ننګرهار والي دفتر رئیس ته لارښوونه وکړه چې د یادو شهیدانو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې برابرې کړي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل د تیر دوشنبه په شپه نښتې پر مهال د زیتون خان کورنۍ په ګډون د دریو کورنیو 3 تنه شهیدان او 13 تنه ټپیان شوي وو. نوموړي ویل چې دغه خلک بې ګناه او په خپلو کورونو کې ناست وو چې یاده پیښه رامنځته شوه. زیتون خان ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د دوی د ټپیانو پالنې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته تسلیت مراتب وړاندې کړل او همداراز ورسره د سرپناه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ژمنه وکړه.